غواړي چې د یو سړي زړه وګټې او که غواړي چې د یو سړي توجه خپل طرف ته راواړي دا ژبه په ښایسته طریقې سره استعمالوه دا ټول خلک ستا ادب او احترام کوي او دا ټول خلک به ستا صفت کوي ستا قدر به کوي او چې دا ژبه دې په غلطې طریقې سره استعمالوله ته خو لا په دې تبه چې بهر به درسره چا طبیعت ولګي دا کومه ښځه چې درسره په یو تولۍ کې سمرې دي درسره هم طبیعت نه لګي خو د مجبورۍ د لاسه تا ته څه ویلی نه شي یعنې که د دې دې زړه راولټوو که نه او دې ورته ووایي چې نه هغه ته خاوند ته دله نه یم خو صفا خبره وکړه نو هغه وایي چې زما بیخ بنیاد ویستی دی دا دومره بد اخلاقه سړی دی کنزلمار سړی دی دروغجن سړی دی کنزلي کوي فحش خبرې کوي بدې ردې وایي سپک سړی دی نو چې ښځه تا راضي نه کړه او ښځه تا متاثره نه کړه ته سړي ته بهر دنیا متاثره کړي دغه شان دا بچي به تا نه تنګي بچي او کیدی شي چې ته ځوانۍ کې تا ته څه نه شي ویلی او چې کله سپینګیری شوې که نه دا بچي به راته وایي چې بابا مړه لږه ژبه لږ کنټرول کې ساته او موږ لیدلي دي چې بعض چې خپل پلار او نیکه ته یې دقه شان ویل اخر مجبوره شي اخر دومره تنګ کړي چې هغه مجبوره شي لکه هغه سپینګیري به تاسو لیدلي دی چې کنځلې منځلې ډېرې کوي ټول د ده نه به کور کې ټک دي بلکې ټول اکثر دا ارمان کوي چې اوس دی مړ شوی دنیا نه لاړ دې درجې ته سړی روز او پوه شي چې دا ژبه استعمالول دا زموږ په ژوند کې یو اهم کردار ادا کوي دا یا تا ته خلک رانږدې کوي او یا تا نه لرې کوي که خیال هم کړی کله سړی ویې هغه پلاني ته به ووایي ما که خوله یې پرتوغاښې نشتې څه ګړې وړې به ووایي نن به ویلي درته پوره ثابت سړی یعنی نه ولا قوم ته وکتو نه ولا قبیلې ته نه ولا رنګ ته نه ولا مال ته وایي مړه دغه مه راوله دا ګړې وړې وایي هغه وایي چې مجلس کې دا یو نیم سړی چې خوله وازې کېږي وي ته به غځېږي راټولېږي به چې یا الله اوس کومه ناپټي څه به دی راولي موږ خو الحمدلله د ډېرو خلکو سره ناسته پاسته راځي نو تجربې مې په دې باب کې شوې ده بعض هغوی چې ته به یې راولي نه او که چېرته د باندې راپېښ شو په مجلس کې نو بیا به یې چیړي نه او که نه که دې وچېړو ځان له دې ځایه ښه وکته او که خبره کوي خوله وازوي یو ته به وایي چې یا الله اوس پردې راواچوې به مونږ باندې نو که سبلا کې راوویشتو بیا به ولې پرتوک جوړوي چې ده دا داسې وي ده دا داسې وي دا غم یعنې بهر کې سړی دومره تنګ په یو ګنټه مجلس کې په نیمه ګنټه کې چې د ښځه به د ده نه کوم ځای ته رارسېدلي ته را سوچ وکړه